إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وخيار سره او عقل من انسان په دې دنیا کې هغه څوک دی چې هغه ملګری ځان سره ډیر کی او کوشش دا وکړي چې دشمن د خپل دشمن نه ملګری جوړ کی او د دې بعضو خلکو دا خبره چې زما ځان له خوې دی نه د چا سره رابطه ساتم او نه د را سره څوک ساتي نو دا د کم عقل انسان خبرې دي او دا د هغه انسان خبرې دي چې د په دې دنیا کې د غریبانو ژوند تیری ګوره دنیا د ژوند یو څو ورځې دي په دې یو څو ورځو کې هغه سنه خونه غسته چې هغه مونږ ته شریعت خولی پکار د هر انسان نو یو طریقه په دنیا کې د ژوند د خونه غستو هغه د چې انسان ملګری رښتینی ملګری ډیر کی او خپل دشمنان کم کی او د خلکو سره غم خادیانی کوي او د خلکو سره رابطې ساتي داغه انسان دی چې مړ شي نو بیا هم ژوندی د ذکر ژوندی د تذکره هغه ژوندی د خلکو په زړونو کې ژوندی اگر که بدني د خاورو لاندې پروت او باز هغه دي غریبانان چې ژوندی دي خو مړه دي څوک یې بس کې شمارې نه او نه بس کې حساب اگر که هغه ډېر خوشاله دي چې ما مال ډېر جمع کړی دی ما سره هر څه ډېر دي خو دی بیا هم غریب دی په ځان نه پوهېږي نو خيار انسان ملګری ډېری بلکې د دشمنانو نه ملګری جوړي او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره او دا طریقه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښوولې ده ادفع بالتي هي احسن په خط طریقه باندې پیغمبر د دوی جواب کوه او په خسته اخلاق باندې تدوی ته خبره بیانوه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نو پیغمبر ستا چې چا سره دشمنی ده یو ورځ به دې سره شي چې هغه بستا خوږ دوست جوړ شي لکه دې صحابه کرامو ته وګورئ نو په دوی کې خو اکثرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په اوله کې څه کوله دشمنی کوله او به دې سملګری شو چې په هغه باندې هر څه قربانول دا د اوچت مؤمن صفت ده نو ملګرتیا چې ورانیږي او د دوست نه دشمن جوړیږي دغه ډېری وجې دي خو دوه وجې هغه مشهوري دي او د مختصر لار ده یو سړی ته پوښتنه کوي چې د دوست نه دشمن جوړوم نو موږ د دې لار اسانه ده او مختصر ده دوه خبرې دي یو ډېرې بحث مباحثې کول ماریزې کول نو دا اکثر د دوست نه څه جوړي دشمن جوړي خبره شروع شي معمولی غونته کې خبره هغه به ډېری تا دي سي ما دي سي تا دي سي ما دي سي هغه دي سي دولي دي سي او دا خبره روانه اخري نتیجه دروځي چې په زړونو کې یو بل ته بغض حسد کینه د هر سره اوچت شي په اخري نتیجه د دوست نه څه جوړ شو د دوست نه دشمن جوړ شو څومره مجلسونه او بیٹکونه چې هغه شروع شوي دي د مینې محبت په خبرو سره یا په منځ کې وړه غونته کې خبره راغلې ده هغه زیاته شوې ده او غټول یو بل پسې ګرم شوي دي او هغه د مینې محبت مجلس هغه بدل شوی دی د دشمنی په مجلس سره دوی ملار
چې ډیر زر د دوست نه دشمن جوړي هغه مزاق کول دي ډیر دي چې مزاقونه دي چې اوږده وخت ملګرتیا بسته دی او کسر شي اوږده زمانہ او د غب شپ د لاسه د مزاق د لاسه دغه دوستی په دشمنی سره بدلی او ځکه زما ذهن کې د موضوع رااله چې د مزاق او د ملګری د خندولو او د ټوکو کولو هم څه شرعي حدود دي موږ به دغه په منځ کې او دغه حدود کې دنه مزاق کو موږ په دنیا کې چې ژوند تیرونو د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره تیرو او بنده مطلب غلام او غلام هغه سکی چې مالک وته وي غلام د خپل مرزي ژوند تیرول شي نشي تیرولای موږ چې هر څه کو هغه به د شریعت د حدود په پابندۍ کې کو موږ چې هر څه کو هغه به د شریعت پرانا کې کو د الف نه د یا پورې او دا د نن سبا چې کوم لیبرل طبقه ده او زموږ په ملک کې خډیر شي دي او په دې ملک کې دي او په هر ځای کې دي چې وایي علمانیان د غوی د سوچ ته چې د دین صرف په دقه دی چې مونږ کوو په جمعات کې دنه او بس دین د دین نه دین د ټول ژوند نوم دی دین چې ماشوم پیدا شو د مور د خېټې نه راووتو د دغه وخت نه د دین احکام او مسائل شروع شوي دي دغه وخت پورې چې د مړ شو د خو په دنیا کې دنه بیا د ساته چې د ماشوم د مور په خېټه کې هم د مسایلو او به چې د انسان مړ شنو خبره ختم نشوه بیا هم د دین مسله شتي قبر دی التسوال جواب دی د قبر فتنه ده برزخ دی بیا الله ته ودرېد دي نو دیسی یو مسله نشتی او دیسی یو وخت نشتی او دیسی یو زمکه نشتی چې الته سړی دا وایي چې زه دین نه بیزاره یم د دې دین نه بیزاره کېدل والعیاذ بالله کفر ته وتل هر حرکه او هر ناسته پاسته تب د شریعت پرانا کی متپوس کو چې دا کار جایز دی او کنه نو د مزاق آداب او د ټوغو ټقالو آداب دا ما خو د خپل علماو کې دي چې د چا د بیان کې نه دی اوریدلی چې دي تفصیلی بیان کړي که چې ته بیان په منځ کې راغلی هغه جدا مسله ده ځکه ما کوشش د دې لپاره وکړو چې موږ خبرو شو دغه آدابونه په عربي کې د مزاق ته مزاح ویل کېږي او دغه مطلب دی الملاطفه والمؤانسه تطيب الخواطر ادخال السرور جدا جدا تعریفونه او د ټول په یو معنی سره راځي یو انسان خوشالول د مزاق معنی ده یو انسان خوشالول د غزړه ته سرور ننويسته پاغه باندې خوشحالي راوسته او کله چې هم مزاق د دې حد نه وته یعنی مزاق حد څه دی مقصد څه دی مخامخ سره خوشالول چې کله د دین ووړېدو د بیا مزاق نه دی د بیا د مزاق د حدودونو ته ووت د خو بیا به خلکو پورې خندا شوه او خلک سپک ګڼل شو چې کله د دې حد نه پکې واوړېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلو ملګرو سره مزاق کو هغه به خندول هغه ته ورځو یا رسول الله انك تداعبنا یا رسول الله ته موږ خندې موږ سره مزاق کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو انی لا اقول الا حقا زه په مزاق کې موږ حق وایم ځکه تاسو سره چې ته دې خبرو کوم چې تاسو وخندوم نو هغه موږ رښتیا خبره کومه مطلب دی چې د مزاق او د خندولو یو څه دی یو چوکاټ ته بای کې بدن نه ځکه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه چاته پوښتنه وی هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو بچرته خندل
یعنی صحابه کرامو به خندا کوله او کنه هغو ته نعم خندل وی خو دا خبره یې د ساته چې والایمان فی قلوبهم اعظم من الجبل خندل به خو ایمانونه د هغوی په زړونو کې داسې وو لکه د غرونو په شان د دې خندا د لاسه د مذاق د لاسه د هغوی په دیندارۍ کې کمی نه دی راغلی هغوی داسې حد کې مذاق نه دی کړی چې د دین نه پکې وتی دي یا د دین د آدابو نه پکې وتی دي ځکه بلال بن سعد وی ادرکتهم يضحك بعضهم الى بعض وی ما صحابه کرام لیدلو چې په مجالسو کې به کېناستو بعضو به بعضو ته خندل د هغوی په مخ باندې به د خندا وه خدای ساتي فاذا كان الليل لا د شپې نه كانوا رهبانا د شپې به بندګانې کولې د الله یعنې د هغوی مذاق خندا وه خو حدودو کې دننه وه د ورځې صحیح ده کوي خندل مطلب دا نه چې د ټوله شپه په خندا کې تیرې د شپې به تهجد کول روجې به نه وي جهادونه به کول د الله بندګیانې به کول ځکه روایت به راشي انشاءالله په دې روانو خبرو کې او په کې دا دي چې صحابه کرامو به کله نه کله چېرته هندوانه وخوړه یا څه شی به وخوړو نو په دې پټ به یو بل وویشتو هسې مذاق به وکړو خو چې کله به وي داسې خبر راله چې هلته به د الله بندګي وه نو د دوی نه بیا سخت کسان به هغه نه موندلی کېدو دا مذاق د هغوی داسې نه و چې بس د هغوی یو صفت جوړ شوی د هغوی بیټکونه او مجلسونه همیشه د دې نه ډک نه مذاق خو د شریعت په حدودو کې دننه اوس راځو هغه آدابو له هغه کم آداب دي او کم مسائل دي چې انسان له پکار ده چې د مذاق په وخت کې دا خبرې خپل مخې ته وساتي اولنی خبره او اولنی ادب که مذاق کې که ټوغه کې او که یو مؤمن خاندې خو دروغ به نه وي دا اولنی ادب دی څه به نه وي دروغ به نه وي بعض کسان د دروغ خبرې بیانې د خلکو د خندولو لپاره او ادام د مؤمن د خوشالولو یو طریقه ده او د انسان ما سره یو کس ډېر وخت مخکې رابطه کړې و هغه په د چینلو کې او په دې پروګرامونو کې به کار کوو نیوسو مسائل هغوی زه تپوس کوم تانه یو دا مسله مانه تپوس کړو چې موږ چې کوم کردار ادا کوو په پروګرامونو کې او په دې چینلو باندې نو زمونږ مقصد یې د مخامخ سړي خوشحالول نه که په دې کې موږ دروغ وایو نو آیا په دې دروغ به موږ رانیوی کیږو که نه و ډیر خلکو دا خبره مونږ ته کړې ده او زموږ په منځ کې دا خبره مشهوره ده چې د مخامخ سړي خوشحالول دا یو عبادت دی بل دې مسلې جواب ما ورکو تفصیلي خو حاصل لای چې دوه خبرې دي یوه د مخامخ سړي خوشحالول دا عبادت دی دا خبره صحیح ده حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خپل رور باندې خوشحالي راوسته دم یو صدقه ده یو عبادت ده او په خپل چې چا سره ملاویږي او په مخ دي خندای مسکای دم یو عبادت ده و دا یو خبره شو به دې لري چې دروغ وای نو دروغ چې ته وای دته د هغه رب نافرمانی کې د کم رب درازي کولو د پاره چې ته مخامخ سره خوشاله د رسول خبره مخامخ سره ته ولي خوشاله وي زه عبادت کوم د عبادت ته وسید اوس د عبادت ته ولي کې د الله درازي کولو لپاره نو د الله درازي کولو لپاره به ته د هغه رب نافرمانی څنګه کې نو په غب شپ کې دروغ حرام دي لکه څنګه چې په عام خبرو کې دروغ حرام دي مته استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو کړه روایت ته امام ترمذی رحم الله ابو هريره رضی الله عنه وی
چې صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله انک تداعبنا یا رسول الله تم موږ سره مزاح کې رسول الله ته یو ځکو خو انی لا اقول الا حقا زنه مگر رښتیا خبره او حق وینا او زمونږ د پاره اسوه حسنه او قدوه هغه څوک ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه زمونږ د پاره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو ښه نمونه پرته هغه چې ته په مزاح کې دروغ نه دی ویلي زه هغه مسلمان ته وایم چې غواړي چې مخامخ سړي سره مزاح وکړي او خوشاله کی ورته یې رښتیا وایي او زیره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درکې د جنت په جنت کې د کور او د جنت په منځ کې او حدیث کې د رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انا زعیم ببیت فی وسط الجنه زه ګارنټي ورکوم د هغه سړي د پاره چې کوم سړی لمن ترك الكذب ولو كان مازحا هغه سړي ته د ګارنټي ورکوم چې دروغ پریدي اگر که مزاح کوي ګارنټي د شي ببیت فی وسط الجنه کور بول الله ورکی جنت په منځ کې چې کوم سړی دروغ پریدي اگر که مزاح کوي په مزاح کې هم دروغ نه وي په مزاح کې هم دروغ ویل دا حرام دي بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت وعید بیان کړی د خلکو د پاره حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی امام ابو داود راوړی د معاویه رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویل للذی یحدث وی دا سړی د پر تبعید چې خبره کوي دروغ وی ليضحك به القوم د دې د پاره چې د مخامخ خلک وخاندي ویل له د دې لپاره تبعید درې پیری د خبره کړي چې د لپاره تبعید د دې بعض وریاذ بالله د عادت د خلکو د خندولو لپاره دروغ جوړي او پای باندې خلک خاندي د ټولو د لپاره د غوږ دی کولو کې د خبرې د چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو د لپاره سخت وعید بیان کړي او ډیرو مزاقونو دلاسه چې د خلک جهنم ته رسیدلی حدیث کې راځي متفق علیه حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها یو حدیث کې راځي لا يلقي لها بالا یو بنده کله یو خبرو کې او سوچ وته نه یو دا پزړه کې نه راځي دا به دومره غټه خبره يهوي بها في النار د دقیقې یو خبرې د لاسه جهنم ته الله واچي نو ته چې رقم مزاح کې او دروغ پکې وې کې دي شیم د دې خبرې د لاسه د انسان چرته لاړ شي د انسان جهنم ته لاړ شي ورياذ بالله ناولنې ادب او د ټولو نغټ ادب هغه سره دروغ بنوي رښتیا خبره وکي دوی مدب هغه د چې مزاق به کله نه کله کې د ادب دی او دا خبره یاد ساتي امام مبارک فوری رحمه الله دا خبره کړې ده په تحفة الاحوذی کې وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على الندره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزاح کو خو کله نه کله به کو پای کې به مصلحت او مخامخ سره به خوشاله نو چې د دې حد نه ووړېدو بیا دې کې نور دي کارونه راځي چې هغه ناروا دي بلکې تاسو دا خبره کومه مزاق زمونږ په ژوند کې دي سي دي لکه څنګه چې په خوراک کې مالګه ده او مالګه چې په خوراک کې ډیر شي نو خوراک څه شي خوراک خراب شي د قشان چې کله په ژوند کې مزاق ډیر شو نو ژوند څه شي هغه خراب شي انسان کې سستی پیدا شي د الله د بندګۍ نه ووري عزت کم شي قدر کم شي جابر بن عبد الله رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دا خبره کوي د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړي کان طویل الصمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر غلی ناس ډیر خبرې باغ نه کول قلیل الضحك او ډیر لږ به خندل دغه شان سعید بن العاص
خپل زوی ته نصیحت کوو نو دی ورته وایي اقتصد فی مزاحک، زوی ته چې دا مزاح کې نو په دې کې درمیانه روی اختیار کا، ځکه چې کله وي ته په دې مزاح کې د حد نه تیر وته او ډیر زیات کو نو عزت به دې کم شي، او قمقلان به بیا تاسو سره خبرې کوي، او قمقلان به بیا تاسو سره بحث مباحثې کوي، او بالکل مذاق نه کول وې دا بدل ملګری کم کی، دوه طرف ته نقصان دی. شریعت موږ ته دام نه وي چې ته بس همیشه بس داسې مخ به دې نیولی چې نه به چاته خاندې او نه به چا سره خبرې کوي او نه به ګپ شپ لګې، د دې نه موږ شریعت منع کړي. که تاسو خلک کړي دي سړي نه خلک تنګ او نه څوک خواله ورځي او نو سره څوک ډېر وخت تېرولی شي، خو بل طرف ته چې کله دی ډېر کو نو هم د شریعت د حدودو نه واوړېدي. او سبحان الله څنګه چې سعید بن العاص خپل زوی ته ویلي وي بې قدره به شي، دا بالکل واقعي د قصه خبره ده چې بے قدر بشي. ځکه بدر الدین ابو البرکات محمد الغزي رحمه الله د یو علم تیر شوی دغه دا خبره کړې ده د دې مذاق په باره کې، وې د قرآن او د حدیث د نصوص چې کله سړی راوالي نو په بعضو ځایونو کې صفت شوی دی د دې خبرې چې یو سړی مذاق کې بل مسلمان خاندي او خوشحالي، او بل طرف ته چې وګورئ نه د دې باره کې داسې احادیث راغلي چې وایي کې وعید دی چې دا کار به نه کوې، نو دا حدیثونه موږ داسې را جمع کړو، نتیجه ترې هم دا راوویسته چې د کوم ځای کې چې صفت راغلی دی دا د هغه مذاق په باره کې دی چې کله ناکله وي، او د کوم ځای کې چې وعید راغلی دی او منع ترې راغلی ده نو دا د هغه مذاق په باره کې دی چې هغه صحیح هغه ډېر او همیشه. نو د دوی مدب شو. دریم ادب هغه دا دی چې د مذاق دپاره به مناسب ځای ګوري او مناسب وخت به ګوري، هله به مذاق کې د خبره یاد ساتئ، مناسب ځای او مناسب وخت. ځکه امام مناوي رحمه الله په فیض القدیر کې وی صحیح ده چې شریعت موږ ته ویلي دي چې تاسو د یو بل سره داسې معاملات کوي چې د یو بل نه خوشحالي، او شریعت موږ له د ګپ شپ اجازت هم راکړې، لیکن فی مواطن مخصوصه، خو په خاص ځایونو کې وی فلیس فی کل آن، هر وخت وی سړی ګپ شپ نه لګي او هر ځای د ګپ شپ لایق نه، او هر وخت د ګپ شپ د پاره نه، هر ځای نه ته به زیزي ته ګوري. دا یو نیم څه قمقل غونته کی اوس مشران به را جمع شوي، علما به را جمع شوي، دی به څه کوي؟ دی به ګپ شپ شروع کړي. ښه یو نیم به داسې چې ستا به ورسره ګپ شپ ازادي، ملګری دی، کشر دی، یا همزولی دی، یا رور دی، نو تا بیا سبا له په بل مجلس کې ویني هلته هم شروع کړي. اوس د هغې دی چې د مذاق د آدابو نه دی، خو لکه صحیح ده چې دا ستا ملګری دی خو دا ځای د دغه خبرو نه دی کوم چې باره کې تړي کړي. یو نیم به د سپین ږیري سره شروع کړي نو داسې خبرې به د هغه سره کوي لکه څنګه چې دی د همزولو سره کوي. خو نو مخامخ سړي ته وګوره، نه ته به ځي ته ګوري، ته به وخت ته ګوري، او ته به مخامخ سړي ته ګوري. درې خبرې اهم دي. اوس سړی لاسنیوي ته ناست دی او که سر را جمع شوي ته په لاسنیوي کې ګپ شپ لګې، دا د دې ځي لایق خبره ده نه ده. یا جرګه را جمع شوي ده د مشرانو د پوه او د هوښیارو خلکو په یو خاص خبره باندې چې هغه ډېره اهمه خبره، او بعض پکې لګیا دي په دې جرګه کې څه لګوي؟ ګپ شپ لګوي. نو دا ځای د دې خبرو نه دی، نو ځي ته به ګوري. ځکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه اشنا خبره ده، وی زما هغه سړی خوښي چې کور کې دننه د خپلو بچو سره یې نو د ماشومانانو په شان، فاذا بغي منه حاجه، او کله چې بیا په ده باندې د چا څه کار پیښ شي او دی د کور نه راوځي وجد رجلا، نو د ده په شان سړیتوب بیا په هېچا کې نه وي. بیا ښه سخت سړی، ښه سیریس سړی، ښه قدرمن سړی، خو کور کې دننه څنګه وي؟
لکه ماشوم حالاتو ته ګوري کنه اوس یو سړی کور کې دنه دي شناسته او د مخ نه بډې وایلي او د بریتونه ویني ساسي او چې شریعت وی چې ډېر مذاق بنه کې او دا نشته او دې سره قدر کمی او نه دا اوس د سړی نه دی پوه شوی په دې مسله باندې دی دا خپل خزه او زه به ان شاء الله د درس په اخر کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند یو څو مثالونه پیش کوم چې هغه خپل کور کې غب شپ لګولې او کنه نه خپل خزه بدن تنګ شي او بچي بدن شي هغه به تنګ شي ګور عمر بن خطاب سوی و یاغه سړی چې په کور کې دي سی لکه ماشوم د ماشومانو سره به دا بچي به شي ګرځیم چې دا پلار کړه لیډ شي نه دا بچی ته پوس کوي مور ته وي ته ټلیفونو کا دیو ته ټلیفونو کې ته کمزې کې ته ولې ناراضي دا مور سره دومره نه خوشاله څومره چې د دې پلار سره خوشاله او یو نیماغي چې دا معلومات د بهر نه کوي چې ابریتونه جویني ساسي غشتي کې نشته کوي به کور ته ناراضي اوس ګور د دو د پلار په منځ کې د رابطې موقع د پلار جوړه نه کړه هغه پلار کامیاب دی چې د بچی پلاری د بچی استادی د بچی ملګری د بچی روري د کامیاب پلار دی د غصې په وخت کې غصه د مزاق په وخت کې مزاق د عام خبرو په وخت کې عامي خبري د دین د خبرو په وخت کې د دین خبري دسی یو طریقه به جوړې د بچو سره د ژوند تیرولو د قشن د خزي سره دغه سره مزاق کول هغه خندول شریعت مونږ ته دې خبر امر کړی چې دې شبکه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی او دې سی بم نه کې چې بالکل سلیریش ګنټې ستاسو د خزي سره دغه معاملې نو بیا به قدر کم شي دا خبره صحیح ده او دې سی بم نه کې چې سلیریش ګنټې دا غي سره نه غب شپ او نه خبري او دغه شکور کې ناسي دام بیا ست قدر ګره دغه په ځړ کې کمیږي هوته ته خبره نه قدر په دوانو کې کمیږي ګره چې د حد نه په هر خبره کې تیر وته نو قدر به شي ابدي کم شي خطبه د غصې په وخت کې غصې کې په کور کې د مزاق په وخت کې به مزاق کې د خوشحالي په وخت کې به د خوشحالي خبرې کې کم وخت کې د دین نصیحت کې التاغه وخت کې به د دین خبرې کې نو من کې مشکل دی چې یا دې طرف ته د حد نه وړو او یا دغه طرف ته د حد نه وړو او دا هم خبره یاد ساتي چې زیته بګوري او ست بګوري وخت بګوري ګوره امام بخاری رحم الله دا روایت وروړي په الادب المفرد کې ماته اوس ترکسات مخکې دا بیان کو بکر ابن عبد الله المزني وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ وصحابه کرام بکرنا کله چې اندوانو خوړه نو د دې په دې پټ به یو بلو وشتون په مزاح کې لکه ملګری سره لګي لکه د دې بيولو تاته خبره کوله یې په خنداش وېدا چل به کو فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال خو چې کله به حقيقي خبري وخراغه او د مزاق وخت بنو كانوا هم الرجال نو بیا بسړیم دقو پر وخت به کتو هر وخت کې به غب شپ نه لګاو چې هر ځکه دا غوي غب شپ روان دي نه بعضو زینو کې به لګاو چې هغه مناسب وو لکه اوس مثال کې یو سړی د بچا په مجلس کې ناشته لکه بچا سب دعوت کو یا حاکم دعوت کو یا والی سب دعوت کو یا قاضي سب دعوت کو او دل تورغه او ټول خلک نشي د غب شپ شروع نه مناسب کاریو درشن د علم مجلس ته لکه زمونږ د مجلس ته و دې کې سره راولې غب شپ شروع کی دا به روا کار کوي ها ناروا کار وکي نو سو ادب شو درې سرورم ادب دی چې د ځان په شان کسر مزاح کوا د دې رحم ادب دی د ځان په شان کسر ها مزاح کوا بس او چې ستانه اوچتي داغه سره مکوا او چې ستانه کمینو داغه سره هم مکوا کدي چې ډیر ملګری دا خبره ول پیروي چې ستانه اوچتي نو مو سره مکوا او چې ستانه کمینو مو سره مکوا امام ابن حبان رحم الله دا خبره کړی دا
وی چا چې د هغه سړي سره ګپ شپ ولګو او مذاق یې وکړو چې د ده نه کم په مقام کې نو دی سپک شو دغه به مخکې دا د تجربې خبره دا بس خبرې زما د تجربې دي کله نه کله به ته ګپ شپ د انسان سره ولګې ستانه او په مقام کې کمی او بهر څه کې به کمی خو ته به راشي ملګری دی ضرور دی خوشحاله به یې کوم نتیجه د هغې سره وځي ته هغه ته به څه ښکاره شي سپک ورته ښکاره شي چېرې دی چې دا ګپ شپ ما سره لګوي نو دی به هم زما پریشاني نه سبا له به ته په ډک مجلس کې داسې خبرو کې پیکه به دې قسم هغه ستا دغه خبرې د لاسه چې تا دته نه کتو چې دا سړی ستا نه په مقام کې کم دی او د ځان نه د اوچت سړي سره هم ګپ شپ مه لګوه زړه به یې درته بد شي چېرې ته اوس دته وګوره دی زما د ګپ شپ دی خفه به شي نو دواړو طرفونو ته به څه کې خیال به ساتي ځکه امام محمد ابن المکندر رحمه الله ناشنا خبره کړې وی زما مور ما ته نصیحت کړو ډېر قیمتي نصیحت ورته کړو وی زما مور ما ته ویلي یا بنی ای زما زویه لا تمازح الصبیان د ماشومانو سره ګپ شپ مه لګوه سپک به شي د هغوی په مخ کې څومره ناشنا خبره ګپ شپ د چا سره مه لګوه ماشومانو د یو سړی د ماشومانو سره په مخه لګي ګپ شپ لګي نو هغوی هم دا سوچ کوي دیم که زمونږ د دې پاټۍ دی د هغوی په مخ کې څه شو سپک شو عالم چې کله لګي د جاهل سره ګپ شپ لګي د جاهل څه مطلب شي چې دیم څه دی و زمونږ ملګری زمونږ د دې پاټۍ نه دام دی تعلیم یافته چې کله د غیر تعلیم یافته سره لګي ګپ شپ لګي دغه د متوجب او د یو شی خو اوس هلته هغه عالم دی دی جاهل دی نو هغه که ګپ شپ لګي دغه ګپ شپ په حدودو کې دننه دی دا جاهل ورته یو ورځ بیا په ګپ شپ کې داسې خبرو کې چې هغه بیا ډېر بیا د ګوتې چې د افسوس او د دغه خو کار تې څه دی هغه شوی بیا سپک شوی نو دا خبره یاد ساتئ چې د ځان نه د اوچت سره ګپ مه لګوه او د ځان نه د لاندې سره ګپ مه لګوه ها اوس ستا په شان ستا په خبره پوهېږي ستا په شان ستا په خبره پوهېږي ستا په ګپ هم پوهېږي اوس پوهه د پوهه سره ګپ لګي صحیح ده که عالم د عالم سره ګپ شپ لګي نو دوی د یو بل مقام پیژني د علم مسله پیژني ډاکټر د ډاکټر سره لګي ماشوم د ماشوم سره لګي کشر د کشر سره مشر د مشر سره د یو بل سره برابر دي خو ته به نه بره کېږي او نه به کته کېږي په خپلو حدودو کې چا سره ګپ لګي نو اول وګورو ویې تله چې د ده سره دا ګپ شپ ستا برابر دی او که نه دی لکه اوس دا یو نیم ما لیدلی ما سبق وی په هغه وخت کې یو واقعه ما لیدلی وه زموږ یو استاذ هغه به موږ ته کمپیوټر خو عربی استاذ عام لکه دا داسې دیني ماده نه ده دینی سبجیکټ نه دی خو ډېر خوش اخلاقه استاذ ډېر خوش اخلاق موږ سره په مخه ګپ شپ خو دا خبره ته وکم ګورې یعنې مخامخ سړی که درون او تا سره ګپ شپ ولګو نو ته به ورته ښه درون ښکاری شي دا بیا بله فایده یې ده ساته او که مخامخ سړی سپک نو بیا خو لاړې هر څه دې وبایلل ځکه دا په زړه کې به نورې راځي نو دې استاد به زموږ سره ګپ شپ لګو زما خو سره بې انتها مینه وه چېرې د استاذ ته وګورو د دې دې مقام ته وګورو دې زموږ په شان طالبانو سره ګپ شپ لګوي نو زموږ سره کلاس کې یو دوه درې بدوان وو یو ورځ دا یو په دې کلاس په دې وخت کې سبق په دې وخت کې جټکۍ ولوده شوی و او د سره لاس کې بوتل اوبه وي اکثر د سعودیانو سره د عربو سره د اوبو د بوتلې سکي وخت په وخت نه د سره د بوتلو نه هغې کولو که نو په دې سر کې لږې اوبه داسې واچولې او هغه طالب په هغه مخې ویویشتې پاسې هغه چې پاسې دا په دې خبر باندې دغه شو حالانکه ده ورسره ګپ ولګو استاذ دی نو هغه سره بیا بوتلو به کې اوبه واچولې به استاذ یې ویویشتې د زما په مخ کې
بیا هغه استاد ډېر خپوز او سره بهر تر ووتم د کلاس نه او سره ولاړو مو ښه صفا مې ورته وویل ما ته تعلم کته په کار وجره مخامخ سړی د کم دغه دی اوس دا خو بدو دی خو بغیر د اوښانو نه او د بیزو ګډو نه علاوه بل شی دی پیژني نه ته د دې سره ګپ شپ لګې خو هغه به دغه جواب یې کنه نو ګوره غلطي دی استاد څه وکړه چې د ځان نه کم سره ګپ ولګاو کله دا غلطي نه کړي نو دغه رد عمل بنو کم چې هغه طرف نه راغی حالانکه کله کله دې سم کیږي چې مشر د خپل ځان نه کشر سره ګپ شپ ولګي او دغه تربیت خښوي نو په جواب کې هغه ځان قرباني بیره دغه مشر نه چې دې موږ سره ګپ شپ لګي موږ استادان وو دی او الله دې کم چې وفات شوی دی الله دې وبخي کم چې ژوند دی الله دې دوی په ژوند کې برکت واچي موږ سره نه سبق وی ګپ شپ پر سره ولګو په دې سترګو کې او په دې نظر کې هم څو غټ ښکار شو چیر دومره غټو خلکو ته وګورو زموږ په شان کمزورو سره ګپ شپ لګي خو دا ال چې مد مقابل کې چې کوم شخصي چې دغه تربیت شوی او ځکه په عربي کې یو شعر دی مشهور واذا اکرمت الكريم ملكته واذا اکرمت اللئيم تمردا وکله چې د درون سړي سره خو کې نو دا سړی ستا په پنجه کې شو عمر برله به دستا احسان یادې خو د درون سړي سره کې دی وکړه د درون سره چې دی خو وکړو عزت دی ولوکو نو عمر برله بستا دا خبر نه یری چې پلاني وخت کې د زما عزت کړو او د سپک سړي چې دی عزت کو قدر دی کو احترام دی کو نو د په خپل سپکوالي کې خډیر شي نو بیا خلکو ته وي چې زما عزت کړي راشي نه کړي د ما کې څه مطلب وای نه دا اوس خبره دی غریب خو وکړو خو مشکل بچا کړي ها مشکل په مد مقابل کې دی چې دغه تربیت خنه دی شي هغه سپکت نو د سویم ادب شو سلورم چې د ځان نه د کم سره او د ځان نه د اوچت سره ګب ها ملګاو کله ګیم کله نه کله په دې درجه کې چې سپک نشي پینځم ادب هغه دی چې په دې ګب شپ کې چرته د الله په دین پورې ونه خاندي ګره په دې ګب شپ کې د اهم ادبیات ساتي چې په ګب شپ کې به د الله سبحانه وتعالى په دین پورې نه خاندي ځکه چې الله په دین پورې مزاح کول د سره کفر دی ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم تاسو کفر کړی د الله وي هغه کسانو ته وي چې وی خندلی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې نو په ګب شپ کې دا بس ګب شپ لګینو په ګیره پورې خاندي یا د منځ په یو طریقې پورې خاندي یا یو عالم پورې خاندي په دې چې عالم دی د دین بزان لري ساتي د لباس ول یاذ بالله د مجلس هغه ګب شپ هغه سره په دین پورې مزاح کول په دین پورې ټوکر من خو جی ګب شپ لګاو په دین کې او دین پورې ټوغي د نشتی د کفر دی ګب شپ لګاوا خو په ګب شپ کې با الله پورې د الله په دین پورې د الله په پیغمبر پورې په علماو پورې په عبادتو پورې بخنده نه کوي ګوره تاسو خبره شي ذکر کوم ګور دي ډېر خلکو پام نشته کله چې دا لوی اختر را نږدې شي نو په دې فیسبوک باندې او په دې سوشل میډیا باندې دا بيزي ګړي وستري او به په یو لطیفه لیکلي دې دریم دې کلم دي ها دا ټول کول په دغه عبادت پوري د الله سبحانه تعالی دین مسپکوي بس لکه ګړې وستري او لپاسه په خبرې لیکلي چې دا ګړه وسوي چې ما سره ودا کی او دا بيزوي چې ما سره ودا الله دین دی دغه د لطیفي جوړول او په دې پورې خندا کول دین موږ شریعت منع کړی بس یو عالم دلاسه چې هغه عالم د دین د خوښ ذاتيات به وسري نو په دین پورې بلی شي او ټول علماو پورې بخاندي او څوک دی عالم په پټکی پورې خاندي
او څوک دغه په ګیره پورې خاندي. کچرته دسی چې د عالم سره شخصي مسله ځکه په هغه پورې خاندي نو دا بیا د ګناه کبیره وکړه. کومه ګناه وکړه؟ ګناه کبیره چې شریعت ته موږ منع کړو. خو که چرته د دې د لاسه پورې خاندي چې دین پکې دی او دین بیانوي نو به یې څه چل وکړو؟ به یې کفر وکړو والعیاذ بالله. شپږم ادب د مذاق هغه دا دی چې مسلمان به پکې یری نه، مسلمان به په ګپ شپ کې نه یری. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. مسلمان د پر نه دی جایز چې مسلمان وایری، نه دی جایز. باز په ګپ شپ کې دومره دنه ورشي لکه چې سړی ولاړ د وبو په غاړه دی بوله د کور کې وبو ته غوزار کی او غره د لامبلو چل نه ورسي. دا کوم ځای ګپ شپ دی؟ باز به لکه ملګری به رواني په روډ باندې ګاډی به وسري او د ګاډي چل هغه دته پته چې خوله نه ورځي دی به د ګاډي په هغه باندې ورکټ کی یا غله به رواچي. دا کوم ځای ګپ شپ دی؟ یا د ملګری به ولاړی غافلی نه خبر د خوشه د حالاتونه एकदम په دې چغه کې راشي به دا خو ته مؤمن یری، دا خو ته مسلمان یری او به دې له نوم د ګپ شپ ورکه. دا قسمه ګپ شپ په شریعت کې نشتی او ناروا دي. ومه د بغدادي چې په دې مزاق کې پچا پوری بخنده او سخريه او استهزاء نه کوي. الله سبحانه وتعالى موږ منع کړیو لا يسخر قوم من قوم، یو قوم به بل قوم پوری خنده نه کوي. دغه شان ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. په بدو نومونو به یو بل نم رابلی او نه به یو بل عیبونه بیانوي. مؤمن چې دی پکار دی چې دی ادبناکی حکیمی او پر خپل مزاق کې دی پویږي چې زه سوې مو سنوي ما مخامخ سړی به تنګې نه په مزاق کې او نه به خپکه چې ته دغه پوری وخاندې دغه په شکل پوری او ته د پته چې د خپکیږي په دی باندې یا په قوم پوری خندا کول په غب شپ کې د ناروا دي. اوس ګوره سیده دی بووي چې را د مخامخ سره د غب شپ زمانہ قبلی موږ سیده قبلی نبی هم په دغه ټیم کې د مکروه حکم دی. سیده حرام بوته نه وي ځکه چې هغه تاسو ردی سي غب لګي خو به بوته سو وایو مکروه. خو دا خبره چې د مخامخ سره ته دا غب قبلی یو ورځ به قبول کی، دو به قبول کی، درې هفته دو هفته به قبول کی، خو همیشه قبلی نه قبلی. یو ورځ به غوسه شي، یو ورځ به دا غب شپ په دشمنی کې بدل شي او دې شي له څنګه په مخ کې شي چې سړی خطه په سړی پور او ته دې سي او ته پرون دې سي او ته دې سي به د خنداشین او ته دې الکه مکه وینه دې په دې نه خپکی دومره جوړ بګي ورش او په مخه به خبره پورې وخري. یو ورځ هغه مخامخ سړی شي او شي یو بل ته دوی ګرم شي، خبره جنگ جګړې ته ورسي، هغه دوستي هغه هر څه ختم شي. دلته یو بل خبره چې خلک بنه تنګي دا بس خلک په ټلیفونونو باندې خلک تنګي او نن سبا ویډیوګانې تیو کې هغه په انټرنیټ چلیږي. ټلیفون ته کی ته مسکال کړه او مات هغه په جواب کې نه مانه دی کړه غوسه کې یو مسلمان غوسه کې دغه د خلینو کنځري وبس یو دی وته خانتي څومره سپک کار دی. دا د مسلمان شان دی او مسلمان په دې درجه کې غب شپ لګي چې ته یو مؤمن دومره غوسه کې چې هغه د خلینو به اختیار کنځلي وزي او بیا د دې به غیرتوب او دوستوب ته وګوره چې هغه ول خور مور کنځي او دی وته خانتي به دې طرف ته وګورئ کنه دیو ته نه ته د شکړی هغه ویل کوم نه دی کړی خپ طریقه چې غوسه شي هغه کنځلي وکي بدیره دی وي نو دې دلته خوشاله لري چې زما مور کنځي او زما خور کنځي او څومره غټ جرم دی وکي مسلمان دی خفق. حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی د ټول دنیا چې ورانه شي کنه
د ټول دنیا چې ورانه شي د الله په نس وړه د دین چې په ناحق دی یو مسلمان ووجل شي د دې مسلمان دومره قدر دی د الله سره او دومره درون دی الله ته او تا نن دومره غوسه کوغه چې دغه د خلینو به اختیار کنځلي وزیو به دی نوم د غب شپ ورکه چې ما غب شپ لګاو ته نن سبا عام موجوده طریقه رواج ته جوړ شوی یو قسم ټلیفونو کې आवाज بدل کی یو توي تا دا چل کړي تا دا چل کړي به دغه ریکارډ کی او به خلک ګوري خلک وتم خاندي لکه یو دا نوې چې ګور دې سړي څومره ناروا کار کوي بلکې خصقه قسمه دا خبره کړي دا او زمونږ په خپلوانو کې په پاکستان کې زمونږ په خپلوانو کې یو کس ته د دې د لاسه هارت اٹیک شوی په مخه بوته ټلیفون راتلو هغه بغوسه کېدو بلډ پریشر او بغوسه کېدو کنځلې به کولې به وشه هسپتال ته وړو بده باندې اٹیک شوی یعنی دې درجه پورې ته بیا غب شپ وي یو مسلمان دې دومره نقصان دی او ته ورسو چې هغه هسپتال ته لاړ او په دې ته خاندي چې امام یو کمال وکړو او امام یو کار وکړو دا قسمه شریعت دا قسمه غب شپ په شریعت کې بالکل نشتی او نه دی منظور بالکل ناروا غب شپ دی اتم ادب دی د مخامخ سړي مقام ته بګوري دغه قدر به پیژني به دغه په حدود کې غب لگاوه مخامخ سړی اوس عالم دی نو د عالم سره به دغه د مقام مطابق سکه غب شپ لګي مخامخ سړی استاد دی استاد سره به د استاد د مقام مطابق غب شپ لګي مخامخ سړی پلار دی پلار سره پلار د مقام مطابق غب شپ لګي مخامخ سړی نیکه دی تر دی مشر دی د قوم مخاوريزي انسان دی حکومت کې یو عہده وسره ده د سره به د شان مطابق غب شپ لګي دا نه چې ټول سره ستا غب شپ یو شایي د کم عقل سړي کار دی چې ټول سره غب شپ یو شان لګي نه هم د بغدادي چې په غب شپ کې بس غیبت او چغلخوري نه کوي بعض کسان چغلخوري له د غب شپ نوم ورکوي نو دا ګناه کبیره د غب شپ نه دی لسم د بغدادي چې په دې غب شپ کې و فحش خبرې نه کوي بعض په غب شپ کې د عورت نوم اخلي او کنځلي کوي دا بے حیائی ده او دا بے ادبی ده او دا فحش خبری دی دیل دا گب شب نوم ورکول دا نامناسب کار ده شریعت دا گب شب نمانی یو لسم ادب داری چې دا آغا گب شب نزان لری ساته چې پاغی کې لاس استعمالیگی اخپب کې استعمالیگی دغه چې رو دا غب شپ بیسي شي جنگ جګړې ته وړي الا استثناء پکشتي الا د سم معمولی هم دا غملګری سره چې تا د مخ کې نه تللې چې د په دې غب شپ باندې نه خپکی ما صحابه کرامو د ژوند یو مثال پیش کو چته چې یو بل په دې پټونو وښتو او دا لاس غب شپ دی خو سید دغه سړي سره چې ته پته چې دا غب شپ قبلې اوس هم په خلکو کې دا عادت ته هر چا سره چې غب شپ شروع کوي دا اوس ته به سره ملاوي شي اول پیر به سره ستاسو ملاقات ها یا دویم دریم پیر یا ته ستاسو مقام ډیر اوچت د چې تاسو سره ملاوي شي طالبون زورو نظر کوي اوچته یو لګي وي لکه مکو مخامخ سړی ته ګوره دا خبرې منی نه من سپینګری سره به کشر الک به سپینګری سره غاړه ملو کړی دا خبر ملا بزور کې هغه اوچته لګي دا د بی ادب انسان کار دی د کوم انسان کار دی د بی ادب انسان کار دی چې د هر چا سره د لاس غپ لګي د غپ د هر چا هغه چا سره لګوا چې یو خدای ته پته چې د په دینه خپ کیږي دویم کله نه کله ځکه چې د چې په نخ پکېږي د سره چې دیم ډیر کو نو ورس پېسې شي یو ورځ په خپش خدولسم ادب دی چې غب شپ غسړې دی په اورګي چې سړې لګو خاندي خو ډیره خندانه او همیشه خندانه ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی په سنن ترمذی کې دا حدیث دی وی ډیره خندا زړه وجني
ډېره خندا زړه وځي د ګپ شپ ولګه وخنده خبره ختمه شو خو په مخه یو ډرختې تړلی د خندا او د قهقهې د خندا لګي همیشه د دې سره زړه څه شي هغه مړ شي د الله د ذکر نه غافل شي د الله د دین نه غافل شي د مونځ او دس نه غافل شي دیارلسم ادب دا دی او دا د علماو دپاره دی دا ادب خاص ته چا دپاره دی د علماو دپاره دی چې د عوامو په مخ کې ګپ شپ عالم له نه دی پکار چې ویې لګوي او ځکه امام ابن الجوزي رحمه الله دا خبره کړې ده وی کله چې عوام یو عالم ویني چې دوی سره ګپ شپ لګوي نو دوی په نظر کې سپک شي هلته عوام دي جاهلان دي او دې خبره اندازه خو نه لګي چې د عالم که موږ سره ګپ شپ ولګو نو دا خو د اوچت اخلاق دي چې موږ سره ګپ شپ ولګو دې څه شي هلته بیا سپک شي او د تجربې خبرې ته زه کوم تجربه م ده نو علماء له پکې ها اوس د عالمانو خپل مجلس ته مته سره اکثر مخکې وي چې دا د یو بل په مقام کې دي نو یو بل پیژني د علماء ګوره د یو بل سره ښه ګپ شپ لګوي ښه د دوی په خپل مجالسو کې چې کیني ښه ټوغې کوي ښه ګپ لګوي ښه خاندي د یو بل سره خو د یو بل بې ادبي نه کوي ځکه چې یو بل پیژني د یو بل مقام پیژني خو چې کله د عالم راولګي او د عوامو په منځ کې ګپ شپ د حد نه زیات کې او په مخه د هغوی سره ګپ شپ لګوي نو هغه عامي په دې پوهه نه شي چې دا خو د ښه سړیتوب دی نو الټه د هغه په نظر کې څه شي الټه د هغه په نظر کې سپک شي دا نصیحت د علماو دپاره خاص دی ځکه بعضو سلفو به دا خبره کوله وی موږ به ګپ شپ لګو ښه مخامخ او مذاق به م کوو خو کله چې موږ ته پته ولګېده چې دا خلک زمونږ خواله راځي او زمونږ بیانونه اوري او درسونه اوري نو بیا موږ دغه خبره پرېښوده نو په خپل مجلس کې موږ چې ته ګپ شپ ولګاوه د دې دلاسې چې د عالم هغه مقام هغه کمزوری نه شي او چې ته د عوامو ته په دې نظر ونه ګوري چې دیم سپک دی یا دیم کمزوری انسان دی د دیارلس آداب چې کافي دي که نه دي کافي یاد دي تاسو ته که نه دي یاد چې په دوم صحیح عمل وکړو هم پوره دي دا خبره ده نو هغه خبره موږ ذکر کړه چې فحش ټکي به نه استعمالوي هغه دغه ادب کې دننه راغی چې فحش ټکي به نه استعمالوي مور خور کنځلې دا فحش خبرې دي که نه دا په هغې کې دننه رالو بلکې په هغه ادب کې هم رالو چې مخامخ سړی به ټنګې نه خپکې نه غوسکې به نه سپکې به نه په هغې کې دننه دا خبرې راغلي که نه دا خبرې په هغې کې دننه راغلي دا ما چې کوم آداب ذکر کړو زه یم چې انشاءالله ټولې خبرې که تاسو سم ذهن کې راځي هغه به په دې کې دننه وي څنګه او بالکل هم دا کومه خبره چې تاسو وکړه دا په دغه ادب کې دننه راغله چې خپل مقام ته وګوره او د مخامخ خلکو مقام ته وګوره لکه دوی دا خبره وکړه چې دلته چې کومې ډیرې دي دلته نو په دې کې خو قسمه قسم خلک کیني ټول یوې طبقې والا خو نه دي که نه په دې کې تعلیم یافته هم کیني په دې کې جاهل وي په دې کې دیندار وي په دې کې بېدینه وي په دې کې مشر وي په دې کې کشر وي نو په دې مجالسو کې به ډېر زیات احتیاط کوئ ازه وخت په هغې کې هم دننه راغله چې دا ځای د دې ګپ شپ مناسب دی که نه دی دا وخت دی که نه که چېرته کله نه کله داسې نری غوندې ګپ شپ ولګي او خبره وشي د هغې دلته خلک وخاندي هېڅ خبره نه ده خو دومره حد ته به پکې نه وړي ځکه چې په دې مجلس کې خو هر قسمه سړی دی نو خپل ځان به سپک کړي او یا به مخامخ سړی سپک کړي سره څه نقصان به پکې جوړېږي اوس په اخره کې د بیان په اخره کې یو څو مثالونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه چې هغه ګپ شپ لګولی دی څنګه ګپ شپ یې لګولی دی ما تاسو ته په اوله کې دا خبره وکړه چې شریعت موږ د ګپ شپ نه منع کړي نه یو خو صرف دومره راته ویلي دي چې ګپ شپ لګوي خو په حدودو کې دننه او دا ګپ شپ د څه لپاره دی چې مخامخ سړی خوشحاله شي کور والا خوشحاله شي بچي خوشحاله شي بلکې په دې ګپ شپ کې تربیت هم کېږي لکه اوس ته د خپل بچي تربیت کې اکثر د استادان چې کله د ماشومانانو سره لګي دا چې ډېر ماشومانان او څه ټکی ورته خو غواړي نو په څه کې ورته ښایي
په غب شپ کې وته خو نه غب شپ ګوره مزاق ګوره د تعلیم طریقه تم کله کله جوړې دي شي نو غب شپ شریعت بن کړي نه لري بلکې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل هغه باز موقع دي سره غري چې پای کې مزاق کړي دي پای کې مخامخ سره خندولې پای کې یو مثال لکه دا واره امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی د عائشه رضی الله عنها ويجي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اوتم دا غسر په یو سفر کې وانا جاریه او زه جنې ومه دسی عمر کې ومه چې بدن می نو غټ شوی په بدن می غوخه ډیره نه و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته تقدمو مخکې شي زی نو خلک ټول مخکې یو صحابه کرام لاړو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې منډه وو زګور دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی مقام ته او د غدي اخلاق وته د خزي سره د کور والو سره وی ما ته وی چې مقابله کو وی ما ته چې کو وی منګه مقابله وکړه فسبقته مقابله مو سره وکړه او ما ته وګټاله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو بیا ډیر وخت بعد په موقع باندې زه پیغمبر سره بیا په سفر باندې وتی او په هغه وخت کې زما بدن بیا غټ شو په بدن می غوخه ډیره شو نو خلکو ته وی چې مخ کې شي خلک مخ کې شو وی ما ته وی مقابله کو وی ما چې کو وی فسابقته فسبقني مقابله مو سره کړو نو وی غټله مان وی بیا په خندا شو ما ته وی هذه بتلك دا من دغه بدل اغستو شکر دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه بګي دروغ شتي نه بګي تنگول شتي کور والے خوشاله شو عائشه نه په خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخاندل دغه شان یو روایت کې درځي امام ابو داود رحم الله امام نسائی راوړي عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک د غزا نه واپس راغی یا د خیبر د غزا نو دا غي سره په کور کې س ديسي سامانو ته دا کوم عمر جنکی چې ځان سره په کور کې سامانونه جمع کړي نو دي شاقیم ځان سره سامانونه جمع کړي په غیله پاسه پردو نو سیلی رااله نو دا پردې او چې تکره نو پاغي کې ما سره یو اسو او د دې اس وزري وي کې اس جوړ شوی دی او د اس دی وزري دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوکت وی ماته چې ما هذا الذي اراد سيجد منځ کې پرته دي وی موته چې یا رسول الله فرسي د زما است زلم يخود لي ماته چې وما هذا الذي عليه نو د دو سيدي په دې باندې موته چې جناحان در دي وزري وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعجب کوي چې فرس له جناحان د اس وزري د ناشنا خبره ده وی موتی چې اما سمعت ان لسليمان عليه السلام خيلا لها اجنحه وی موتی چې تولینی دی اوریدلی چې د سليمان عليه السلام سره اسو دغه سو دغه اس وزري وی فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رايت نواجذه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره وخندل چې غاخونه ښکار شو دیسی گپ شپ اوس وی دیسی اسی چې دغه وزري ور جواب ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو شریعت موږ د خندانه د غب شپ نه منع کړی نه چې تاسو بالکل غب شپ نه لګوئ خو سید دومره د حدود خولي یو روایت کې راځي چې صہیب رضی الله عنه یو پیر د سترګې زخمی شي و امام ابن ماجه رحم الله د روایت راوړي ناغه ناسو د یو سترګې زخمی شي و نو کجوري خوري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تیر شو وی تک کجوره خوري او د سترګو دې دا حال ده تګب شپته یعنی ولې چې سترګې خني دې به کجوره نه خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی تک کجوره خوري او سترګې دې سي ده صہیب رضی الله عنه کو پورګو یا رسول الله په دغه سترګې نه خورم په بلې خورم اکه چیروغه دا زه باغی خورم دې سي دا ویغه غب شپ خپل ملګری به وخاندول انس بن مالك رضي الله عنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمون سره کیناستو
موږ سره به غب شپ لګاو عجزي و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما یو وړوکی رور هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عمیر وی او دغه سره یو مارغو چې هغه ته نغیر ویل کېدو هغه مړ شو نو رسول الله دغه ته پوښتنه کو یا ابو عمیر ما فعل النغیر انغیر چې شو دغه ماشوم سره به غب شپ لګاو هغه به خوشاله کو چې هغه ته د احساس وشي چې او یعنی زماغه نغیرم دومره مقام و چې پیغمبري ته پوښ کوي دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق امام بخاری رحم الله دا روایت راوړی دی امام مسلم راوړی دی محمود ابن الربيع رضی الله عنه وی زما شومه وی په وخت کې زما عمر تقریبا 15 کاله یا زیات دي سه وی ماته خبر وسوم یاد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دس کو خلیته وبا چولی او زه ته ولاړو نو په مې دي سړي وبره وښتي ما شوانه په دې خوشاله شي وی ما منډې کړې چې دا طرف نه لاړم دې مزاق بکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شن حذیفه رضی الله عنه وی په صحیح مسلم کې د حدیث ته رسول صلی چې کله ز پاسولم ودبونه ما ته وی چې قم یا نومان پس وی دغه خوبونه کې په مخ د شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه وی امام ترمذی دا روایت راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکلنا کلمات आवाज کو ما ته وی یا ذل اذنین راشدی خو دوه غونو والوي یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس راغی په سنن ترمذی کې دا حدیث ته انس بن مالک رضی الله وی یا رسول الله زه تاسو سره زم په سفر باندې خو یو اخرى لراک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوخ مونږ سره نشته خو د اوخ بچی راځرشتي خو یا رسول الله وما اصنع بولد الناقه نو زبد اوخ بچی باندې سکو زما دې بدن ته وګوره زب اوس باغ باندې سکو رسول الله مونږ سره نشته دغه دې ودغه دې طرف ته ذهن نو ته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هر اوخ د اوخ بچی ناغه په خندا شو ملګری په خندا شو دغشن انس بن مالک رضی الله عنه وی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کار د پاره لګلو چې لړ شدا کار وک وی فخرجت حتى امر على الصبيان وهم يلعبون في السوق ما شوبانانو باندې تیر شو مغوی په بازار کې لوبي کول بس دا غوي سره ولګید اما شوم چې ما شوبانان ویني کم خیال کړي کنه ته ولېګا او به لک سبا ته ګور دې د قضې کې بولاړي نږدې خو شي کې چې ته ما شوبانان یاله او د تیری چې زمور پلر د سره پر لګره یو استاد د سره پر لګره نو یې زبر لیډ شو خبر بمنوم اچانک به چې زما په دې سټ باندې لاس کې خو یا په دې وګانو ما چې وګتو فنظرت فاذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يضحك چې ما وګتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بولاړو خندل به او ما ته وی یا انیس د محبت نه انیس نه تلې تکس وی به خندل ما بوتي چې یا رسول الله انا اذهب والزم بیا بلانه ما کار به مې وکړ دومره چې انسان چې دغه ټول ژوند مصروف وو سم مصروفیت په زمنګو سبق خپل مصروفیت یادو مصروفیت خود دغه انسان په اصل کې څومره مصروفه ژوند دغه خو په دې مصروفه ژوند کې ماغه غب شپ لګولې دي هغه مزاح کړي د خپل ملګرو سره د خپل بیبيانو سره د خپل بچو سره د خپل کشرانو سره خو دومره ده په اول او په اخر کې موږ دا خبره کو چې غب شپ شتي خو په آداب په چوکاټ کې دنه او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د غب شپ د آداب او خیال وساتو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې کومه خبره موږ ووري الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق موږ لراکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.